الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، د عقایدو د درسونو په سلسله کې یا د عامه پوهاوي د درسونو په سلسله کې نن د ایمان شرطونه یو اندازه واضح کوو. هر مؤمن مسلمان ته ضروري پکار ده چې دغه شیان وپېژني، ځکه دغه شیان چې د ایمان شرطونه دي دا هر شی که د مسلمان څخه ولاړی ایمان ځینې ځي، د شرط په تلو سره مشروط ځي. پکار دا ده چې دغه د ایمان شرطونه دغه هر مسلمان زده کړي. دا هر شرط د ایمان د وتلو یوه دروازه ده، دا 7 سره دروازې وتړي تر څو ایمان ځینې ولاړ نسي. ډېر وخت به داسې چې په ناخبري به د یو چا څخه ایمان تللی دی به خبر نه وي. ځکه نو لازمي ده چې مسلمان دغه معلومات ترلاسه کړي. د ایمان 7 مشهور شرطونه دي چې د هر یوه په نه وجود کې ایمان له منځه ځي. لومړی شرط د ایمان لومړی شرط دا دی چې ته ایمان په غیب راوړې، یعنې دا چې یو څوک به پر الله جل جلاله ایمان راوړي، یا ته مسلمان وروره پر الله جل جلاله به ایمان راوړې، یا پر ټولو هغو شیانو چې ایمان ورباندې راوړل ضرور دي پر هغو ټولو به ایمان راوړې، بې له دې چې الله او ملائکې وویني، او یا په ځینو وختو کې ځینې کسان رسولان وویني. لکه اوس وخت چې خلک رسولان نسي لیدلی، الله یې نه دی لیدلی، ملائکې یې نه دی لیدلی، پیغمبر یې نه دی لیدلی، جنت او دوزخ یې نه دی لیدلی. یو مسلمان په پټو سترګو په غیبو باندې پر دې ټولو شیانو ایمان راوړي، او په غیبو ایمان راوړل دا د ایمان شرط دی. ځکه الله جل شانه متقیان کسان هغه بولي الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه کسان دي چې ایمان په غیبو راوړي. بله خبره لا دا ده چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د الله تعالی جل جلاله ټول کارونه د حکمت خالی نه دي. دا چې الله جل جلاله و خلکو ته په غیبو د ایمان راوړلو امر کړی دی، یو حکمت یې دا دی که چیرې یو څوک الله جل جلاله په سترګو وویني، یا جنت او دوزخ په سترګو وویني، په دنیا کې به هیڅ ګناهګار او کافر پاته نسي، بلکې ټوله به د الله جل جلاله ولوري ته او د رسول صلی الله علیه وسلم ولوري ته رجوع وکړي او فرمانبرداري به یې وکړي. او حال دا چې دنیا د ازموینې کور دی، الله خلق آزموي، که څه هم الله ته علم دی د خلکو په وړاندې آزموي چې څوک نیک کارونه کوي چې الله په خپل رحمت سره ونازي جنت ته یې واچي، څوک بد کارونه کوي چې د قهر په موټو یې ووي دوزخ ته یې واچي. دوهم شرط د ایمان دوهم شرط دا دی چې مؤمن په خپل اختیار ایمان راوړي. ځکه انسان چې ځان ته یو برخلیک ټاکي د خپلې ازادۍ او خوښۍ له مخې یې کوي. یعنې که دی وغواړي چې ځان ته ښه نعمتونه وغواړي کولی سي، او که ونه غواړي خپله نه ورته راځي، او که یو څوک په زوره ورته اړ کړي خوند نسي باندې اخیستلی او نه خوند ورکوي. ایمان چې یو ستر نعمت دی د ده د خوښۍ پرته نسي ورته راتلی. او بل دا چې مخکې مو وویل چې ایمان 2 رکنونه لري، لومړی اقرار په ژبه او دوهم یې تصدیق په زړه دی. نو که یو څوک په زوره ایمان ته اړ ایستل سي نو دا خو ممکن دی چې لومړی رکن به په زوره ورباندې وتپي، اقرار به ځینې واخلي، او دوهم رکن خو ممکن نه دی، ځکه هیڅوک د الله بغیر پر زړه باندې برلاسۍ نه لري. حاصل دا که چیرې چا ایمان
په زوره باندې راوړی، په خپله رضا یې نه راوړی، د دې کس شرط د ایمان موجود نه دی، ایمان ته ایمان نسی ویل کېدلی. د ایمان دریم شرط دا دی چې مؤمن به حلال د الله جل جلاله حلال بولي. یعنی که الله جل شانه یو شی حلال بللی، مؤمن مسلمان به هغه شی ضرور حلال بولي. که یو څوک پر حلال شي باندې د حلال پریکړه ونه کړي، دا په دې معنا دی چې د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم د پریکړې څخه سره مخالف دی، او د مخالف کس چې په خپله پریکړه باندې باور وي، پر داسې محال ایمان نه دی ممکن. یعنی دا که کم شی الله حلال بللی و، تا عقیدوي حرام وبلی، شرط د ایمان لاړ. څلرم شرط د ایمان دا دی چې مؤمن مسلمان به حرام د خدای حرام بولی. یعنی کوم شی چې الله جل جلاله حرام بللی وي، مؤمن باید د هغه شي پر حراموالي باندې عقیده ولري. نو که څوک یو حرام کار وکړي او پر دې عقیده وي چې زما کړی کار حرام دی، نو دا کس خو ګناهګاره دی، مګر ایمان یې نه ځي. او که یو څوک یو حرام کار وکړي یا یې ونه کړي مګر دغه حرام کار حلال وبولي، ایمان یې ځي، کافر کیږي، ځکه د ایمان شرط یې ولاړی. او لکه مخکې چې مو وویل، د ایمان شرط چې ولاړ سي، ایمان هم ځي. پنځم شرط د ایمان علم غیب دی. د ایمان پنځم شرط علم غیب خاصه د خدای بلل دی. د ایمان پنځم شرط څه دی؟ علم غیب خاصه د خدای بلل. یعنی مؤمن باید پر دې عقیده ولري چې علم غیب یوازې الله جل جلاله لره سته، بل څوک علم غیب نه لري. او ځینې وخت که اولیاو ته یو څه په نالیدلو شیانو معلومات حاصل سي، هغه ته کرامت ویل کیږي. هغه علم غیب نه دی، هغه الله جل شانه یو جزئی علم و خپل بنده ته پر یو جزئی شی باندې ورکي. علم غیب دې ته ویل کیږي علم د یو چا پر ټولو شیانو په هر حالت د احوالو کې. دغسې علم هیچا لره نه دی ثابت غیر د الله څخه. او اولیاو ته که څه د کوم شي معلومات وسي، هغه ته مکاشفه ویل کیږي. محققین و علماو دغه علم چې غیر د علم غیب څخه دی ډیر ډولونه بللی دي: علم حاطف، علم فراست، علم الهام، علم باطن، علم لدن، علم مکاشفه. اولین علم غیب دی چې علم د یو چا پر ټولو شیانو په هر وخت اوقاتو باندې. شپږم شرط د ایمان شرط دا دی چې مؤمن مسلمان به د الله جل جلاله د عذاب څخه ویره کوي. یعنی مؤمن مسلمان باید هر وخت د الله جل جلاله د عذاب څخه وویریږي، او هیڅ وخت باید په خپلو نیکو کړنو تکیه ونه کړي، ځکه الله جل شانه فرمایي: افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا تاسې د الله جل جلاله د عذاب څخه بېغمه یاست؟ بلکې مه بېغمه کېږئ، ځکه د الله جل جلاله د عذاب څخه یوازې تاوانیان یعنی کافران ځانونه بېغمه بولي. هر څوک چې د الله جل جلاله د عذاب څخه نه بیریږي، د ایمان شرط یې چې په پایله کې د ایمان څخه خلاصیږي. د ایمان اوم شرط د الله جل جلاله و رحمت ته امید ورکېدل دي. یعنی دا چې مؤمن به په هر وخت کې چې هر څومره ګناهګار وي، باید د الله جل جلاله د رحمت څخه نا امیده نشي.
ځکه الله جل جلاله فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بېشکه شان دا دی د الله د رحمت څخه یوازې کافران نا امیده کیږي. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. د الله جل جلاله د رحمت څخه منه امیده کیږي. بېشکه الله جل جلاله د کفر پرته ټول ګناهونه بخشي او الله جل جلاله زیات بخښونکی او زیات مهربانه دی. تر دې ځایه پورې د ایمان 7 شرطونه وه. انشاءالله په راتلونکي درس کې به د ایمان حکمونه او صفتونه تر بحث لاندې ونیسو. وما توفيقنا إلا بالله سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.